tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. د بلوچستان د یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مهرانګ بلوچ او د تنظیم یو بل غړي صبغت الله شاجی ته د جون پر 28 نیټه باندې د کوټې د ترهګرۍ د مخنیوي یو محکمې د عمربند سزا ورولې ده پر دوی تورو چې د یو لاریون پر مهال باندې کوم چې په جولای 2023 کال کې د گوادر پر سیمه کې در سره شو د خوډب په پیخه کې یو امنیتي سرتیر دوی وجلې دي او هم پر دغه تور باندې دوی ته د سزا اورولې شوې ده د محکمې د پریکړې نورستو د بلوچ یووالي کمیټې پر غږ باندې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي غونډې وشوي تجارتي مرکزونه تړلي شو او د تګ راتګ لپاره لارې هم بندې کړې شوې دغه پریکړې نورستو د هوا د دننه او بهر بیلابیل خبرګونونه مخې ته راغلي دي مونږ د دغه پریکړې بیلابیل اړخونو د سړلو هڅه کړې ده او په پیل کې مو د بلوچستان ایالت د یو مشر د مدافع وکیل ساجد ترين سوق چې په تیر وختونو کې د ډاکټر مهرانګ بلوچ په بیلابیلو قضیو کې د مدافع وکیل هم پاتې شوی دی د دوی نظر وپختلو دوی ول چې د ډاکټر مهرانګ بلوچ د نیول کېدو وروسته په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي لاریونونه پیل کړل شول چې بیا په پترس کې په کوټه کې 2.5 د کمیټې پلویان ونیول شول خو بیا د دوی پر هڅو سره محکمې د 2.5 تنان خوشی کړل خو د ډاکټر مهرانګ بلوچ ترڅنګ د نورو مشرانو پر ضد باندې بیلابیل عرضی دولت محکمې ته وړاندې کړې د نن سپیزلس میاشتې مخکې مهرانګ بلوچ دغه سره بلوچ ایجنټي کمیټې نور قائدین چې مشران چې دي شاجی او بیبو ګلزادي او د بیبر کو دا شي هغه گرفتار سو نو دغه پترین پیو کې اورنۍ د دې گرفتاری وسو نو هغه گرفتاری چې هغه وخت د بلوچستان نشر پارټي مشر سردار اخترجان منګل او پارټي په سربراهي کې یو لانګ مارچ وکړي د ورډ تر کوټي براتلو خو د لکپاس په مقام باندې چې د بوستونګ ډیسټریکټ علاقې د پدې کې دغه مخاوني ولسوه او کوم خلک شي د کوټي د خاصه راغلیو دغه استقبال ته ورکرانو باقي د بي واي سي ورکرانو 2.5 ځوانان پدې کې گرفتار شو لاټ چارج وسو او دغه گرفتاری پس چې د ډاکټر مهرانګ بلوچ او دغه د نور د بي واي سي کوم مشران چې دا کوم نظربندي چې دا اور سره د 2.5 الکون نظربندي ما چیلنج کړ په های کورټ کې هغه 2.5 میاشتې دا کیس وچلیدلو په چې ډیپټي کمشنر کوټي دا نوټیفیکیشن کړو آرډر کړو 2.5 میاشتې پس چې د ګورنمنت د خاصه جواب راغی او په جواب کې دی لیکلی و چې د 15 کیسونه چې دی هغه نور اف آی آر چې دی هغه د ډاکټر مهرانګ او د دې د ملګرو خلاف دي په دې دوران کې هغه 208 ځوانان چې دی هغه خو زموږ په پټیشن باندې هغه ریا کړلو په اخري ځل باندې ډاکټر مهرانګ بلوچ په 28 مارچ 2015 کال کې د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې پردا سهال کې سره د نورو ملګرو بندیوانه کړی شو چې دوی یو احتجاجي غونډه را جوړه کړې و ایالتي او مرکزی حکومت د دوی د نیولو په اړه باندې دریځ خپل کړو چې احتجاج کوونکو د کوټې په دولتي روغتون يرغل کړی دی او د شانته د مردخانه څخه جسدونه په زبردستي سره وړي دي دولت په خبر دریځ کې زیاته کړې و چې په احتجاج کې ګډون کوونکو خلکو دولتي شتمنیو ته ځان اړولې دي او دا شانته د بلوچ یووالي کمیټې مشرانو خپل پلویان د دولت پر ضد باندې د ګام اخستل لپاره هڅولې دي چې دا د قانون پر ضد یو ګام دی په دوی باندې دا هم تور پورې کړی شو چې دوی پر پولیسو باندې برید تر سره کړی دی په هغه وخت کې د بلوچستان د حکومت او ویان شاهد دریند په خپل دریس کې وویل چې دغه هر څه د قانون تر مخه کړی دي او څوک چې د قانون سرغړونه کوي نو ارومرو به دولت پر ضد ګام اخلي د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز په خپل دریس کې ویلو چې چاته هم د احتجاجي لاریون په نوم باندې قانون په لاس کې د اخستو اجازه نشته دوی ول چې د هوا د وګړو د خوندي ژوند ذمہواری د دولت په لاس کې ده او دغه هر څه د دې پر اساس باندې کړی دي بلورته د بشري حقوقو قومي او نړیوالو سازمانونو په خپل جلا دریزونو کې د ډاکټر مهرانګ بلوچ پر ضد باندې د محکمې دغه پریکړه د بشري حقوقو پر ضد بللې ده جمعي مفریدي په هیواد کې د زنانو د حقوقو لپاره د ټولنیز فعال او د خبريال په هیڅ خپل خدماتونه وړاندې کوي
دوی ویل چې ډاکټر مهرنګ بلوچ د حقونو خلکو ته د ورکولو خبره کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون د هواد یو وګړي ته ورکړي دي. دوی ویل چې بغیر له شواهدو ډاکټر مهرنګ بلوچ ته دغه شان سزا ورکول د بشري حقوقو سرغړونه ده. ډاکټر مهرنګ بلوچ ته چې کومه سزا ملاو شوې ده دا خو واقعي بالکل هم صحیح نه ده، ځکه چې هغه همیشه هغه حقوق باندې خبره کړې ده چې کوم په کانسټیټیوشن کې تا ارکوي او هر انسان ته ورکوي. او بل ځکه هم چې ډاکټر مهرنګ بلوچ ته چې کومه سزا ملاو شوې ده دا دغه لپاره ملاو شوې ده چې سټیټ یو مثال جوړوي چې هر یو هغه کس چې کوم د سټیټ ظلم او جبر باندې خبره کوي، انفورس ډیسپیرنس باندې خبره کوي، نو هغه سره به داسې کېږي. مونږ ګورو ایمان مزاری او هغه چې کوم خاوند هغه هم سنټنس کړي دي، ځکه چې دا یو پیټرن هغه جوړوي چې کوم کې هغه هر کس هغه ډاروي چې کوم د ظلم او جبر خلاف خبره کوي. په دغه باندې هر چاله، هر هغه خزله، هر هغه کس لا پکار دی چې आवाज اوچت کی چې کوم مطلب غواړي چې هر انسان ته انساني حقوق ملاوي شي. ځکه چې کنن مهرنګ بلوچ تو سباله زکه دی شم بل سباله بل څوک دی شي، نو پکار دی چې په دغه کلکه سره مخنیوي وکي او په دغه خلاف خبره وکړل شي. د بلوچ یوالي کمیټې د دریز د معلومولو لپاره مهڅه وکړي، خو د کمیټې هیڅ کوم مشر په دې اړه باندې خپل دریز وړاندې نکړو، خو په خپل ټولنیزه رسنیو اکاونټونو باندې دغه پریکړې غندنه کړې ده او د قانون نه پرته ګام بللې ده. د بلوچ یوالي کمیټې تر ټولو لوی غوښتنه په بلوچستان کې د بېدرکه تنانو خوشي کول وو. د دوی غوښتنه و چې پر کوم خلکو باندې تور نه دي چې باید هغه خلک محکمو ته وړاندې شي او چې کوم ککړ دي نو به چې هغه ته سزا ورکړي شي. د بلوچ یوالي کمیټې د دریزه پر شا باندې د بلوچستان کمپرست غوند بلوچستان نېشنل ولاړ دی. د یاد غوند مشر اختر جان منګل د دولت د ځنې ګامونو پر ضد باندې د احتجاج په توګه د قومي اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه. دغه شان د ډاکټر مهرنګ بلوچ د نیول کېدو وروسته په بلوچستان کې دوی لوی احتجاجي لاریون وکړو. پر دغه محل باندې د غوند پر مشر باندې یو ځان وجون کې برید وشو چې د غوند ځنې پلویان پکې ووجل شول. د بلوچستان نېشنل غوند مرکزی کمیټې غړي شفیق الرحمن سسولی SBS پښتو ته وویل چې د دوی غوند په بلوچستان کې خلکو ته د بنیادی حقوقو ورکولو پلوي توپ کوي او د هر هغه تنه په شا ولاړ دي چې د اساسي قانون تر مخه خلکو ته د اساسي حقوقو غوښتنه کوي. دوی ویل چې د ډاکټر مهرنګ بلوچ دغه پریکړه د اساسي حقوقو پر ضد باندې د دوی غوند بولی. بلوچ یکجہتی کمیٹی के रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच, शाजी बलोच या दीगर जो हुद्दा जेल कोयटा में कैद हैं वकील तक د بلوچ یوالي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ صبغت الله شاجی بلوچ د کوټې په دهرا بندیخانه کې دي. دوی ته د وکیل لاسرسي نه کیږي. د کورنۍ خلک یو سره لیده کاتنه نشي کولای. لدوینه نور قانوني حقوق اخستل شوې دي. بلوچستان نېشنل غوند پر دې باندې د اندېښنې څرګندونه کوي او دغه د فکر وړ ګام بولی د نظر اختلاف، سیاسي دریز او د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کول کوم جرم نه دی. ډاکټر مهرنګ بلوچ او شاجی په اړه باندې چې اوس کومه پریکړه شوې ده نو دوی یو شمېر قانوني پوښتنې راپورته کړې دي. لومړنۍ دا چې د دوی په آزاد توګه باندې د دوی د قضیې اوریدنې حق له دوی اخیستل شوی دی. دویم دا چې د قضیې د اوریدنې لپاره یو ځانګړی لار خپل کړ شوې ده چې قانوني تقاضې نه پوره کوي او هم پر دغه اساس باندې دغه پریکړه شوې ده. फेसलेस ट्रायल इस मुकदमे का सबसे अहम और गैर मामूली पहलू है कि ये फैसला फेसलेस ट्रायल के तरीक़ेकार के तहत सामने आया है. د ډاکټر مهرنګ بلوچ او د صبغت الله شاجی پر ضد باندې د شوی پریکړې په اړه مو د بلوچستان د یو بل وکیل د عمران بلوچ نظر وپوښتلو. دوی وویل چې دغه پریکړې پر ضد باندې دغه خلک باید چې د بلوچستان ستره محکمې ته مخه وکړي او دا د دوی قانوني حق دی. دوی چې کچرته کې دوی ته له هغه ځای نه انصاف نه هم ترلاسه کیږي خو له بل لوري ته به د خلکو د پروپاګاندا مخنیوي وکړي شي چې دوی تور پورې کوي چې دغه خلک د قانون پرته سيزونه غواړي او د دولت په کارونو کې لاسوهنه کوي. एज पर प्रोसीजर तो इसकी अपील बनती है हाई कोर्ट में, तो अगर अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं यकीनन इसको चैलेंज करना चाहिए. लीगल जो वे है अपील का उसको फॉलो करना चाहिए. اوس دوی د قانوني حق خوندې لري
چې ستره محکمې ته ولاړ شي. که انصاف نه هم ترلاسه کیږي خو هغه خلکو ته به ځواب ترلاسه شي څوک چې دغه پروپاګاندا کوي چې دغه خلک د قانون نه پرته سيزونه غواړي. یو بل سیز به هم مخه تراشي چې خلکو ته دغه معلومه شي چې د بلوچ یووالي کمیټې خلک د قانون تر مخه انصاف غوښتنه کوي. د دوی ستره محکمې ته تک به دغه خبره په ګوته کړي چې خلک د خپل حقوقو لپاره د قانون د لارې چارې د خپلولو لپاره دلته تک کولی شي. राइट ऑफ सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी शहरी को मुयसर होनी चाहिए जो यहाँ पे इनको मुयसर होते हुए नजर नहीं आ रहे. د دولت د لوري دغه تور پوري کیږي چې بلوچ یووالی کمیټه په بلوچستان کې وسلوالو ډلو ته د خوندیتوب او د اسانتیاو په برخه کې کار کوي. دغه شان دولت دغه تور هم پوري کوي چې یا د کمیټه د ځنې خارجي خلکو یا د ادارونو مالی مرستې اخلي او د پاکستان دولت پر ضد یې کاروي. په دې لړ کې د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګه هم وار په وار باندې په خپل دریس کې په یاده کمیټه باندې بیلابیل تورونه پوري کړی دي. خو یاده کمیټه دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د بلوچستان د خلکو د حقوقو لپاره کار کوي او د دوی تر ټولو لوی غوښتنه د بېدرکه تنانه خوشي کول دي. جمعي مفریدي په د ورسوي کې په بلوچستان کې د زنانو د حقوقو او د تنظیمونو د مشرۍ په اړه باندې یو سړنیزه لیکنه کړې ده. دوی د دغه لیکنې په اړه SBS پښتو ته وویل مخبل یو آرټیکل په دا باندې لیکل چې څنګه په بلوچستان کې خزو ریزिस्टेंस زیات شوی دی. خزي صرف په موومنټس کې حصہ نه اخلي بلکې هغه لیډ کوي هم او مونږ ګورو په هغه مهرنګ په شکل کې هغه سمیدین په شکل کې او داسې نور ډېری خزي بلوچستان ولنه چې هغه راوتلي دي او د خپل کورنۍ خلکو خو ورسره د بلوچستان کې چې کوم ظلم او جبر روان دی اخ خلاف خبره کی وخت د بار کار کی. حکومت لا پکار دی چې هغه کوم پالیسیز یا کوم جبر په هغه سیمو کې په هغه باندې کار وکړي او هغه د چینج کی ځکه چې کوم کریک ډاون چې هغه په خزو باندې راغسته دی او بیا په هغه خلکو باندې راغسته دی چې کوم د انفورس ډیسپیرنسز یا د هیومن وایلیشن خبره کی. ډاکټر مهرنګ بلوچ د پیشې د لحاظه یو ډاکټر ده. په 2011 کال کې د بېدرکه پلار د جسد د ترلاسه کولو وروسته دوی په بلوچستان کې د بېدرکه تنانو د خوشی کولو لپاره هڅې پیل کړې. له هغه وروسته دوی شهرت ومنتلو چې په دسمبر 2018 کال کې دوی د بلوچستان د تربت سیمې څخه په خپل خپل باندې د اسلام آباد په لور باندې لاریون پیل کړو او د بیلابیلو ستونزو وروسته دوی اسلام آباد ته ورسېدل. پر هغه مهال باندې د دوی د غوښتنو په لړ کې د دولت د لوري د دوی سره یو شمېر ناشته وشوي خو هیڅ پرمختګونه ونه شول. له هغه وروسته دولت دغه خلکو ته گاډي ونیسل او دغه خلک په گاډو کې کېنول او بلوچستان ته واستول. په هواد کې د جبري بېدرکه تنانو د خوشی کولو لپاره په مارچ 2021 کال کې یو کمیسیون جوړ کړی شو. کمیسیون په خپل شمیرو کې ویلي دي چې د 2015 کال پورې دوی ته 10,610 شکایتونه مخه ترغلي دي چې پکې 8,980 اوریدنه کړې ده او دغه شانتي 1450 دغه شانتي دي چې د اوریدنه تر لاندې دي. خو د کومو قضیو چې اوریدنه شوې ده د دې په اړه باندې جزئیات نه دي ورکړي شوي چې آیا دغه خلک محکمو ته وړاندې کړي شوي دي او خوشي شوي دي او کنه او یا د دې نور څه جزئیاتي. اسلام ګل افریدي SBS پښتو پیښور. کا غواړئ دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاكي پر پودکاسټ یو اورئ.